ډېر کسان دا خبره به کوي چې دا پروګرام په پوره پاکستان کې نشته دي لکه زموږ سره د ګوړې چې د جوارو پراټه او سره ملایي هم سره لګ ډېر اوسه ملایي زما نوم دی امیر سیدو امیر سید زم د پرونی اوسیدونکی ما دې پرور کې موږ ټول خپل یو فیملی پاتې کېږو درې کلي دي یو پیره جیمي سیزن څنګه چې روډ جوړ شو دا سیلانیان میلان سټارټ شو زما دي بچو ولګي یو کال پولیس کله بل کالي ولګي دا هغې خوټ کولې د میاګې د پیروډ په غاړه کې ښودلې چکر مکر ورتله هغې به یې اخیستې دي یو ورځ بل ورځ بل د هغې نه موږ له مزه راکړله هغه جیمي سیزن مخ په هغو باندې ښه کولې سټارټ واخیستو بیا بل کاله مو پولیس کله چې دا لاکډاون ولګېدو نو سیلانیان به زموږ د ډېرې ته راوختلو مونږ سره کېناستېدو ګپ شپ لګول چې وله مونږ پوښو بل هغوی د پراټې افر وکړو مونږ وله د جوارو پراټه پخه کړله هغه پراټه په هغوی باندې دومره مزداره ولګېده چې د حد نه زیاته دي بیا بس ورو هغوی به ریګولر شروع شو دي هغوی سره بیا نور ملګري سټارټ شو دي چیني مارکېټ اسمت مارکېټ بهر دوکانداران ټول لاکډاون دي نو خلکو ته بیا دوکان کلیدو موقع نه وه هغې به یې چکر راتلو هغه پراټې چې د هغې سټارټ واخیسته ماشاءالله چې هغه سیزن پولیس کې سیزن موټی خپل وته دا شان کورنۍ چرګ کې څو غوړي یا چرګانو ساتو بانګي یا چرګا هغه کورنۍ پروګرام هغه بیا مختلف شکل کې بخو سو کوئی یخني به خپل ولوګو لاګین وسره او بیا غوړو کې سر کو چي سره خوري څوک د سالن مول به تیار کو یخني وسره هغه سالن پروګرام دا په خله زمون کور پروګرام دی کور ځلنه پروګرام کوي یو نو فیملی چې اکثر موږ له اډر ورکی او بیا دې پټی ته خورته کوشان چکر مګر تصویرانو بس یو ډیر ځات خوشاله شي هغه دا چې داسې بهترین ځای په پوره علاقه کې الحمدلله نشته یاره چې موږ کسټمر ته ګوچ پر کې د خپل علاقې سره د کسانه شي شوق چې موږ شپې درځو راشي ناغوی موږ سره شوسته باندې کسان چې شي ناغوی بیا مناسب دغالوزي مناسب کرایت بیا زمونږ کومه دا لسن دي سلور نظامن دي خیر درې لون دي یو مور در سره دي موږ ټوټل د لسن دي هغه الحمدلله هغه ټایم کې خو د پاس کېږي الحمدلله دلته ذکر آلو چې دا زه د سوچا خوراکونه کنه سوچا گئی سوچا چرګو او د وړو پراټې د جوارو نو دغه وجه باندې او دا زم د خپل د کور په شان ماحول ده څنګه سړی په اجره کې په کور کې ناسي دا هوټل کم او اجره زیات ورته وایي دلته چې کوم خوراک ملاويږي بالکل کورنۍ خوراک ملاويږي دلته چې موږ په چکر راشو د علاقې ته دلته راشو دلته موږ ډېر په ارزان ریټ باندې یو د بازار د هوټلو هغه ریټ وګورو دلته د دې علاقې د کور د عدد خوراک وګورو چې موږ هغه کې د جوارو روټۍ او انډې او دغه شان چای هغه دغه کوي نو ډېر ارزان قیمت باندې